ټولو میلمنو ماشومانو ستړي مه شئ. څنګه یې؟ ښه یې؟ دا ټول نه مخکې دا راته ووایي چې په تاسو کې چاله چې دی نو صورت ورځي، د قرآن شریف صورت چاله ورځي؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. ها نو نن به موږ په یو څو داسې خبرو باندې دلته کې یو بل ته سوال جواب ورکوو چې موږ ځان خبر کړو چې یاره پښتون څه شی دی، پښتون قوم څه شی دی، قوم څه ته وایي، میله پیژنګلو څه شی ده، د اغیارو مشري څه شی دی، خپله مشري څه شی دی، په خپله خاوره اختیار څه شی دی. دا خبرې غټې غټې دي، خو د دې وخت نه ستاسو په ذهنونو کې پکار دي او زه غواړم چې داسې خبرې ستاسو ذهنونو ته راښکاره شي، تاسو باندې دا روز پرځلی شي چې تاسو ته اندازه وشي چې قوم سره مینوال څوک وي، د قوم دښمن څوک وي، د اغیارو دلال څوک وي. نو ښه به وي چې موږ چې دی نو نن په دې یو څو خبرو باندې د زړه د خلاصه چې دی خبرې وکړو. داسې به ګڼئ لکه چې دا ستاسو لکه یو قسم له کور دی، کور او په کور کې چې څنګه خلک د خپل مشر نه تپوس کوي نو زړه د خلاصه ښه یېرېږئ به نه، څه پوښتنه وي ستاسو په زړه کې د پښتون قوم، د قوم د میلې پیژنګلو، ژبې، جامې، دود، دستور په هکله، اختیار په هکله، تحریک په هکله نور څه داسې هغه وي نو د زړه د خلاصه به تپوس کوئ او بیخي به نه یېرېږي. ها اول به څوک تپوس کوي، څوک به پوښتنه کوي؟ ستاسو نوم دی؟ حمزه. حمزه. ها څه پوښتنه لري؟ قوم څه ته وایي؟ قوم څه ته وایي؟ قوم د هغه قبیلو غړو په خپل منځ کې تړون ته وایي د چا چې په خپله وینه، ژبه، جامه او دود دستور کې نږدېوالی وي. یاد ساتئ، یاد درته وایم چې قوم د هغه قبیلو غړو په خپل منځ کې تړون ته وایي د چا چې په خپل منځ کې د وینې، ژبې، جامې او دود دستور نږدې تړون وي. لکه اوس پښتون قوم چې خپلې قبیلې لري، خپله ژبه لري، خپل دود دستور لري، خپله جامه لري. که تاسو د څنګه چې په پاکستان کې تاسو اوسېږئ نو پاکستان قوم نه دی، دا یو ملک دی. په دې کې بلوچو قوم اوسېږي، په دې کې سندھی قوم اوسېږي، په دې کې پښتون قوم اوسېږي، په دې کې هندي قوم اوسېږي چې موږ پنجابي وایو دا اصل کې نسلاً هندیان دي. نو قوم څه ته وایي؟ قوم هغه خلکو ته وایي یا د هغه قبیلو غړو په منځ کې تړون ته وایي چا چې په خپله وینه، ژبه، جامه او دستور کې تړون وي. د چا چې خپله ژبه وي، خپله ژبه، بله لهجه نه ګورئ، یو ژبه وي یو لهجه وي. لهجه هغې ته وایي که نه چې د بلې ژبې سره سمون خوري، لکه پنجابي، هندکو، هندي، دا یو ژبه ده، مطلب د یو بل ژبې لهجې دي. که موږ پښتو وګورو نو پښتو د بلې ژبې لهجه نه ده، پښتو ځان د ژبه ده. دغه وجه ده چې موږ پښتون قوم ته
قوم وایو ځکه چې دا خپله ډېره ژبه لري چې نه د عربۍ لهجه ده نه د عمرانۍ لهجه ده نه د هندۍ لهجه ده نه د فارسۍ لهجه ده نه د اردو لهجه ده پښتو چې دا نو دا د بلې یوې ژبې لهجه نه ده دا ځان ته ژبه ده او پښتون ځکه قوم دی چې د ده خپله ژبه ده خپله جامه ده خپل دود دستور دي که چېرته یو څوک ځان ته وایي چې مونږ قوم یو نو تاسو به ګورئ چې د هغه ژبه د بل قوم لهجه خو نه ده د هغه خپله جامه شته خپل دود دستور شته دی نو قوم به زه تاسو ته یو ځل بیا ووایم چې قوم د هغه قبیلو د خلکو په خپل منځ کې تړون ته وایي د چا چې په وینه ژبه جامه او دود دستور کې تړون وي پوه شئ چې قوم څه ته وایي اوس بل څوک پوښتنه کوي د فیصل نمبر دی ها ستاسو نوم دی فیصل فیصل خان ها څه پوښتنه دی یاره آزاد قوم څه نښې دي د آزاد قوم څه نښې آزاد قوم څه نښې د آزاد قوم نښې چې دي که نه نو هغه یاد ساتئ چې یو خو د هغه به په خپله خاوره اختیار وي ښکاره دغه به زه تاسو ته ښیم د اولنی اختیار دی دا به د هغوی په خپله خاوره باندې وي اختیار څه ته وایي اختیار وایي چې د هغه په لاس کې وي د هغه قوم په لاس کې وي د هغې هلته کې چې څه پیدا کېږي څه دغه کېږي یا د هغې باچا یا د هغې دغه وزیر دا د هغه وي ښکاره نښې د یو قوم د ازادۍ ګوره یاد ساتئ درې غټې غټې دي درې څلور یو د هغه قوم به په خپله خاوره په خپله ژبه کې زده کړه وي په قانون کې به په آئین کې به د هغوی دود دستور ته مکمل تحفظ وي د هغوی په وسایلو به د هغوی اولنی اختیار وي او د هغوی مشر به هم د هغوی نه وي اوس تاسو په خپل حساب وکړئ چې پښتون قوم آزاد دی او که نه ما ته خو آزاد نه ښکاري مطلب دا چې دلته کوم ټول ناس پښتانه یو که نه نو دا لا اوسه پورې غلامان یو ښه په دې د ازادۍ په دغه چې موږ ځان وتلو په تله باندې که نه نو موږ نه خو په خپله ژبه کې زده کړه شته دی نه مو دود دستور ته قانوني تحفظ شته دی نه مو چې دی نو هغه مشري چې دی نو هغه زموږ په خپل اختیار کې ده نه وسایل مو اولنی اختیار زموږ خپل دی نو که دې څیزونو ته موږ وګورو نو اوس هم چې دی په خپله ژبه کې زده کړه چې دی موږ د بل نه غواړو هغه چې د خپل ژوند چې زموږ وروڼه وژلی کېږي دغه کېږي بېعزته کېږي د کوره ویستلی کېږي د هغوی د حقوقو دپاره موږ نورو قومونو ته مینتونه کوو نو الله دې موږ ته د ازادۍ دغه راکړي خدای یاد ساتئ ګوره ازادي تش په دعاګانو به هغه نه راځي دې دپاره به موږ ته انقلابي ګامونه پورته کول غواړي د دې وخت نه به تاسو په ذهن کې دا اچوئ چې موږ غلامان یو نو چې موږ ذهن ته وي چې موږ غلامان یو موږ ته یاد وي نو بیا به که خیر وي چې دی موږ د ازادۍ دپاره کار کوو د انقلاب په لار باندې انشاءالله مخکې هم په دې باندې بیا خبرې کوو خو اوس بل څه تپوس کوي څه نوم دی زما نوم احمد دی خاصه پوښتنه ده زما دا پوښتنه ده که د پښتنو مشر پنجابی یا فارسي وي نو څه نقصان وشي احمد وایي چې که د پښتنو مشر فارسي یا پنجابي وي نو څه نقصان به وشي د پښتنو مشر کارغري نو څنګه چل کوي پونتر خو به غریبانه مې چې دی نو بس په خزلو مزلو به یې اخته کړي نو
خوراک باندې په غولو خوراک او په ګن خوراک بخته شي کونتري به کونتري پاتې نشي نو که چېرته د پښتون قوم مشري د فارسي یا پنجابي ته ورکړه چا یا ورکړه نو پښتون به پښتون پاتې نشي د پښتون چې کوم بیل وجود دی د د ژبه جامه دود دستور د ده دا پښتون حیثیت چې دی دا به ورک شي دی به پښتون پاتې نشي ځکه چې زیات نه زیات باندې یو ملغوبه جوړه شي پنجابي او پښتون او دا په منځ کې به دې څه بل څه شی راوځي که نه نو دی به کم از کم پښتون به پاتې نشي نو یاد ساتئ دا موږ چې وایو چې د پښتنو مشر چې دی دا د پښتون وجه دا ده که پښتون ځان پښتون پاتې کول غواړي دی د پښتون په حیثیت چې دی ژوند کول غواړي په خپله خاوره اوسېدل غواړي نو دی به مشري بل قوم ته نه ورکوي ما تاسو ته مثال درکړو چې که چېرته د کونترو مشر چې دی نو دا کار وشي نو هغه د کونترو هغه اصل به تباه کړي هغه نسب به ورله تباه کړي بل څه پوښتنه مینه خوشي ستاسو خوشي خوشحالي ها زما تاسو نه دا غوښتنه ده چې د ټولو دنیا قومونه خپل ماشومانو ته په کومو ژبو کې تعلیم ورکوي د ټولو قومونه چې دی نو خپل ماشومانو ته په کومه ژبه کې چې دی نو تعلیم ورکوي دا ګورې ډېر اهم پوښتنه ده یاد ساتئ د دنیا ټول آزاد او مختاره قومونه چې دي ملکونه چې دي نو هغه ماشومانو ته په خپله خاوره په خپله ژبه کې زده کړه ورکوي لکه که پښتون قوم آزاد وی په خپله خاوره نو د دوی په کومه ژبه کې د ماشومانو په کومه ژبه کې تعلیم وکړي پښتو ژبه کې مطلب په خپله داسې یو خبره کې راغلی چې پښتون قوم آزاد نه دی ځکه چې نړۍ کې یو داسې په دنیا کې یو داسې قوم یا ملک نشته دی چې د هغوی ماشومانو ته هم د هغوی په خاوره باندې په پردۍ ژبه کې بنیادي زده کړه ورکړې کېږي ستاسو د ټولو تعلیم په کومه ژبه کې دی تاسو انګریزي کې دی نو خلاصه خبره ده چې تاسو غلامان دي د دنیا ټول ګورئ ټول قومونه تاسو انټرنیټ پلارانو ته ووایئ دغه ته ووایئ په خپله وګورئ په دنیا کې یو هم داسې آزاد قوم نشته دی چې په خپله خاوره د هغوی ماشومانو ته په پردۍ ژبه کې بنیادي زده کړه ورکړل کېږي او خو پښتانه چې دی نو مجبوره کولی کېږي په پردۍ ژبه کې زده کړې ده چې یو ماشوم په خپله خاوره په پردۍ ژبه کې زده کړې ته مجبوره وي دا غلام شو که نه شو د دې لاره ګورې د انقلاب ده او انقلاب طرف ته تلل غواړي لوبه ګورې تاسو ته دا ازادي که تاسو ته خو میلاو نه شوه خو که ستاسو په راتلونکي نسل چې وي نو تاسو به چې دی نو دغه انقلاب دپاره هلې ځلې کوئ دا کوشش به کوئ او د پښتون ماشوم چې دی راتلونکی ماشوم چې هغه خو کم از کم په دې په خپله خاوره د آزاد ماشوم په حیثیت ژوند تیر کړي ها څه پوښتنه دی ده وسایل اولنی اختیار څه مطلب دی وسایلو اولنی اختیار څه مطلب دی داسې ده چې ستا پلار ګټه وټه کوي که نه څه ګټي را ګټي نو په هغې باندې اولنی اختیار د چا پکار دی ستا د پلار پکار دی که نه او ستاسو پکار دی که نه د ګاونډیانو دغه خبره ده چې په وسایلو اختیار چې دی اولنی اختیار ډېر اهم څیز دی ګورې لکه اوس دلته په دې پښتونخوا کې چې سم پیدا کېږي یا سم دي که اوبه دي که کورونه دي که ځنګلات دي که مدنیات دي دا کاڼي وغیره دا زمرود وغیره چې دي یا ګیس یا تیل یا نور څیزونه موله شوه دا سم چې پیدا کېږي په دې باندې اولنی اختیار د پښتون پکار دی دا هم ولې د ازادۍ یو ډېره لویه نښه ده
که چرته دا اختیار نه وي نو دا تباه دی ګورې دا د غلامۍ یو بیخي هر درجې غلامي ده نښه ده ګورې موږ تر هغې پورې زموږ دا پښتانه وروڼه به چې دی په پردو ملکونو کې نوکریانې کوي تر څو پورې چې د پښتون په وسایلو باندې د هغه خپل اختیار کوي تر څو پورې چې زموږ پښتانه ځي عربو ته او نورو ملکونو ته ځي او هلته نوکریانې کوي د نورو ملکونو خلک چې دی نو هغه دلته نه راځي نوکرونه تاسو چېرته عربي ولیدو چې دلته کې نوکري کوي تاسو چېرته وکتل چې جرمن وغیره وغیره نور خلک چې دي نو هغه دلته کې نوکري کوي وجوهات دغه دي چې د هغوی په وسایلو باندې د هغوی اولنی اختیار دی مونږ خو دا یو قسم نه دا په ناپوهۍ کې دا غلامي زموږ خلکو قبوله کړې ده چې بس دا زموږ قسمت دی قسمت څنګه دی زموږ زما په وسایلو که زما اولنی اختیار راغو نو یقین وکړئ چې زموږ ګوره د عربو سره تشکیل دي او د هغوی څوک نوکرۍ ته جوړ نه دي تاسو سره ستاسو په دې خاوره خو ګورئ تیل هم شته معدنیات هم شته اوبه هم شته ځنګلات هم شته څه نشته دی نو سوچ وکړئ چې پښتون به څومره مالداره وي که د پښتون قوم په وسایلو اولنی اختیار د پښتون راغو نو تاسو ته اندازه نشته چې پښتون به څومره مالداره وي خو بده مرغه په دې دومره هر څه کې ستاسو مشران ستاسو پلاران ستاسو کاکاګان بهر ناستي او نوکریانې کوي د دې هر څه نه باوجود وجه دا ده چې مونږ نه خو دا ازادي دا غلامي منلې ده او نه مو د دې غلامۍ نه د خلاصون څه کوشش کړی دی انقلاب خو لرې خبره ده مونږ اواز نه دی پورته کړی ده او امید در باندې چې ورو به داسې یو کس را پیدا کېږي او هغه به د دې هر څه دپاره د یو څیز دپاره د وژنې دپاره د غلامۍ د ازادۍ د دې څیزونو دپاره به اواز پورته کېږي نو زما خو تاسو نه ګورې ډېره تمه ده په تاسو کې یو تخیلي سبا ده داسې مشران را پیدا کېږي داسې نغه را پیدا کېږي چې تاسو به د دې قوم د ازادۍ دپاره کار کوئ د دې خاورې د ازادۍ دپاره به کار کوئ بخیر څه بله پوښتنه شته زموږ نظام تعلیم په دې ژبه کې ولې دی زموږ نظام تعلیم په پردۍ ژبه کې ولې دی نو یو خبره خو به تاسو ته وکړه ښکاره په هغه کې چې یاره د یو قوم د ازادۍ ښکاره نښې چې دی که نه نو هغه کې اولنۍ زه ګڼم چې یاره په خپله ژبه په خپله خاوره په خپله ژبه کې زده کړه ده که چېرته موږ ته زموږ بله ټولو ماشومانو ته په خپله خاوره په پردۍ ژبه کې بنیادي زده کړه ورکړې کېږي نو دې مطلب څه دی موږ څه یو تیز ووایئ موږ څه یو غلامان یو دا د غلامۍ نښه ده چې زما په خاوره هم ما ته په پردۍ ژبه کې بنیادي زده کړه راکړې کېږي ما تاسو ته ووایي که نه چې په دنیا کې یو هم داسې آزاد خودمختاره قوم نشته دی په دنیا کې یو داسې آزاد او خودمختاره قوم نشته ترقي یافته قوم نشته چې د هغه ماشوم ته د هغه په خاوره په پردۍ ژبه کې بنیادي زده کړه ورکړې کېږي دې زمونږ دې فکري غلامانو دا زمونږ چې په ښوونځو کې سکولونو کې ناست دي دا زمونږ چې په چوکو ناست دي کوم چې ځان ته وزیران وي دا فکري غلامان دي دا د اغیارو دلالان دي ګورئ یو ملک یا قوم داسې نشته آزاد ترقي یافته خودمختاره چې د هغه په خاوره باندې د هغه لکونو ماشومانو ته په پردۍ ژبه کې زده کړه ورکړې کېږي او دا دومره کمسله اغیارو دلالان دي چې دوی مونږ ته وایي چې یاره دې نه بغیر څه نه کېږي دا یاد ساتئ ګورئ په دنیا کې په یو ترقي یافته په یو خودداره په یو آزاد ملک یا قوم کې داسې نظام تعلیم نشته چې په د هغه ژبه ني او هغه په هغه ژبه کې بنیادي زده کړه ورکوي نو زموږ په خپله ژبه کې زده کړه ځکه نه ده چې موږ غلامان یو
او د دې غلامۍ نه به وتل غواړي، د دې لپاره به اواز پورته کول غواړي. د احمد یو سوال پاتې دی، وروسته وکړو شمون خپل سوال. شمول څه په وسایلو اختیار سره به څه فایدې وشي؟ شمول وایي چې په وسایلو اختیار سره اختیار سره به څه چل وشي. شمول بچی نه څه ده چې په وسایلو کې اختیار راغو که نه، نو یو پښتون چې دی هغه به ته په هر ملک کې په نوکري نه وي. د پښتنو په وسایلو د پښتنو اولنی اختیار راغو، نو یو پښتون به ته په پردۍ خاوره باندې د ضلالت په نوکریو نه ګوري. زمونږ د بدقسمتي دا زمونږ کوم چې په څوکو مشران دي یا دغه دي، هغه یا خو فکري غلامان دي او یا د اغیارو دلالان دي چې هغوی د دې ازادۍ دپاره غږ نه دی پورته کړی، د دې اختیار دپاره یې غږ نه دی پورته کړی. زمونږ په وسایلو کې زمونږ اختیار راغو، نو پښتون چې دی نو دا به حقیقي خان شي. ګورې خان حقیقي خان دا علاقه نه دا به د یورپ د یو ښایسته ملک نه ښایسته ده وي. مونږ په ډوډۍ پسې مړه شو، مونږ په جنګ کې ساتلي یو، مونږ چې دی نو په دغه کې ساتلي یو، بیا د ساینس او ټکنالوژۍ نه مونږ لرې یو، مونږ د تعلیم نه لرې یو، مونږ ته په خپله ژبه کې زده کړې نشته دی. دا هغې فایده اغیارو ته رسي چې هغوی زموږ په وسایلو باندې بس لګیا دي، مزې کوي. لکه چې ستا د کور د شکور ډوډۍ وي او ته د خپل ورو خویندو سره په شر کې او بل څوک یې وخوري، بل څوک یې نه خوري، نو دا به څنګه چلي؟ زیاتې دی که نه، ظلم دی که نه، دوکه ده که نه. دا اصل کې زمونږ دا مونږ سره میشته دا خلک نه دي، که پنجابیان دي که دا نور څه خلک دي که نه، دا اصل کې دوکه باز دي. مونږ یې په شر کړي او زمونږ د شکور ډوډۍ چې دی هغه دوی خوري. د خپل شکور هم صحیح ده، هغه هم خوري او ستا دغه شکور هم خوري. نو ته به وږې که نه وې؟ دغه وجه دا چې زمونږ پښتانه چې دی په پردو ملکونو پردو دغه کې په خوار وزار ذلیل ژوند تېروي، او اغیار چې دی هغه زمونږ په وسایلو زمونږ د شکور په ډوډۍ باندې مزې کوي. زمونږ ناپوهي ده او د دې خلکو هغه چالاکي مکاري هم ده چې موږ یې په شر کې ساتلي یو، موږ یې د پوهې نه لرې ساتلي یو. او زمونږ ناپوهي داسې ده چې موږ راپاسونه انقلاب طرف ته راځونه د ازادۍ سوچ نه لرو، د فکري غلامۍ په هغه کې نښتي یو. د احمد سوال پاتې شوی دی، د وړومبی چې دی اخري سوال کړی دی، د قومونو چا جوړ کړي دي؟ احمد دا قومونه چا جوړ کړي دي؟ موږ وختي خبرو که نه چې قوم د هغه قبیلو غړو په منځ کې تړون ته وایي، د چا چې په خپله ژبه جامه ده، د چا چې په وینه ژبه جامه د تصویر کې نږدې تړون دي. یاد ساتئ چې قومونه موږ نه دي جوړ کړي، ګوره قومونو ته موږ پېژندلو نه ده ورکړې. قومونو ته الله تعالی په قرآن کې فرمایي چې دا قومونه ما نه پېژنده، قومونه او قبیلې چې دي دا ما نه پېژندلو دپاره جوړ کړي. مطلب پېژندلو چې دا نو دا د ملک سره نه تړلې، ګوره دا د مذهب سره نه تړلې، دا د څه سره تړلې ده؟ د قوم قبیلې سره تړلې ده.
مسلمان خو عربیم دی، مسلمان چې دی نو هغه انډونیشین دی، مسلمان چې دی نو هغه پنجابیم دی، مسلمان چې دی نو دا هم دی. خو چې ته وایې پښتون یم نو بیا پته ولګي چې یاره دا څوک دی. بیا پښتون کې چې دی نو بیا ستا خپل قبیله ده، ستا خپل خیر دی، ستا خپل خاندان دی. دا پېژندلو ده او دا پېژندلو الله تعالی تاسو له درکړې ده. ګورئ قرآن کې صفا لیکلي دي. ها سو پوه شي په دې دغه باندې چې یاره قوم چې دی نو د قومونو ته قبیلو ته پېژندلو چا ورکړې ده؟ الله تعالی ورکړې ده. او دا ملک دا مذهب دا سیزونه چې دی نو دا لکه اوس ګوره زه به تاته یو مثال درکړم. دې پاکستان کې که ته چاته وایې چې زه پاکستانی یم نو دا خو پېژندلو نه شوه که نه، که داسې نه ده. ستا پېژندلو څه ده؟ ځکه چې دلته خو پنجابي اوس ته پنجابي، ته سندي، ته بلوچي، ته پښتون یې، دا پته خو نه لګي چې ته ورته وایې چې زه پښتون یم. دغه وجه ده چې قرآن کې الله تعالی د پېژندلو دپاره ټکې دغه قومونه قبیلې یاد کړي دي، نه چې ملکونه، نه چې مذهب. نو قومونه چا جوړ کړي دي؟ قومونو ته پېژندلو چا ورکړې ده؟ الله تعالی. اوس چې د خپل قوم نه څوک انکار کوي نو هغه څه شو؟ لعنتي شو. چا چې د خپل قوم نه انکار وکړو نو هغه لازم ده چې لعنتي شو. ځکه چې د الله تعالی د فیصلې د الله تعالی چې کوم پېژندلو ورکړې د هغې نه انکار وکړو نو لعنتي شو. او چې چا خپله بیا پېژندلو دا کوم پېژندلو چې الله ورکړې ده دا یې ورکه کړه، لکه خپله ژبه یې پرېښوده، جامه یې پرېښوده، دستور یې پرېښوده، نو دا څه شو؟ زما په خیال دا ذلیل لعنتي دی. الله تعالی دې موږ د داسې ضلالت لعنت نه وساتي. آمین. ها بل څه اوس تاسو کوئ؟ آمین. سنت یې راځه. حامد حسین. ها څه پوښتنه ده؟ د پښتنو بیا پېژندلو کچې نو څه بولي؟ د پښتون قوم د پښتنو بیا پېژندلو ورکه شي نو څه بولي؟ ها که د پښتون قوم بیا د پېژندلو ورکه شي نو څه وشي؟ یو لعنت به پاتې شي. یاد ساته تا نه چې څوک تپوس وکړي چې ته څوک یې او ته ورته وایې چې زه پښتون یم په نوم باندې، نه درته پښتو ژبه درځي، نه د سره په هغه ټایم کې شجره نسب شته دی، شجره شته دی، نو ته به څه وایې؟ تا ته به څه وایې ښکاري؟ که ته پښتون پاتې نه شې نو ته به څه یې؟ غلام خو به یې، خو تا نه به څه جوړېږي؟ پنجابی به نه جوړېږي، فارسی به نه جوړېږي، څه به نه جوړېږي. ته به څه پاتې شي؟ ستا نه چې څوک ستا پېژندلو واخلي، تا سره د دې مثال زه تاسو ته یو درکوم. عابد خان دستانه چې دی نو څوک دغه وکړي چې یاره شناختګر ستا نه ورک شوی دی او ته په دې صدر بازار وغیره کې ګرځي یا بل دغه ته ځي ګرځي راګرځي، ستا په څه به کوې؟ زه به پردی یم، زه به د ځان ثابتولو کوشش کوم، خو ما سره به د پیچ ثابتولو لپاره څه وینه، څه ثبوت به لري ما سره. اول به زه خپل له پېژندلو راژوندی کولو کوشش کوم، زه به شناختي کارت به جوړوم، شناختي کارت به راپیدا کوم، هغې نه پس به زه ګرځم سیاست. مطلب چې په خپل ملک کې به ته په خپله خاوره پردی به یم، پردی به یې، غلام به یې، غلام به یم، شکمن به یې. شکمن به یم. یاد ساتئ د پښتو پښتونولي که زموږ ورکه شوه نو شکمن به شو، او یو ماشوم چې شکمن وي هغه ته څه وایي؟ حرامي. دا ډېر سخته کې دی، خو د یو ماشوم چې پېژندلو نه یا د هغه پېژندلو شکمنه وي
نو هغه ته خلک په کوم نظر ګوري؟ حرامي حرامي په دغه په ته ګوري. ها خدای مګر که د پښتون قوم بېله پېژندلو ورکه شوه دا شکمن شو، دی به شکمن وي، دا لعنتي شو، دا د حرامیانو په صف کې دغه شو. د چا چې پېژندلو نه نسب یې نه معلوم، پلان یې کوي نه معلوم، هغې ته دا څه وایي؟ حرامي. لکه څنګه چې زموږ سره خواته دې خلک اوسېږي، شکل نه به ښه پته لګي چې دا څوک دی، خو څوک به ځان ته قریشي وایي، څوک به ځان ته څه وایي، څوک به ځان ته څه وایي. او وجه څه ده چې د هغوی هغه پېژندلو ورکه شوې ده. دغه وجه دا چې کله کله موږ یې وچیړو نو غریبانان په سترګو د غریبانو په سترګو کې اوښکې راشي. نو د هغوی سره د هغوی مشرانو زیاتې کړی دی چې هغه خپل نسب یې ورک کړی دی. نو خپله بېله پېژندګلو به ګورې نه ورکوئ. ستاسو بېله پېژندګلو څه ده؟ پښتون، پښتو. پوه شوئ په دې خبره باندې؟ بل څه پوښتنه کوي؟ تاسو هم دې برخه څه پوښتنه ده؟ د اتفاق دپاره څه پکار دي؟ د اتفاق دپاره څه پکار دي؟ یاد ساتئ چې اتفاق دپاره اولنۍ پوړۍ چې ده نو هغه د زړونو تړون دی. د تېر 1200 کالو راځي زه هم یو خبره کوم چې پښتنو په خپل منځ کې د زړونو تړون دپاره کار وکړي، د زړونو تړون دپاره. تر څو پورې چې تاسو په خپل منځ کې د زړونو تړون دپاره کار نه کړی نو د اتفاق او د یووالي خبرې هسې ګپ دی. نو بیا چې تاسو ته وایم چې یاره د زړونو په تړون باندې کار وکړئ. زړونو تړون ډېر اهم دی. د یو بل پوښتنې دپاره راپاڅئ، په خپلو د زړونو تړون دپاره په هر ډګر کار وکړئ. که ستاسو په زړونو کې تړون راوړو نو یووالی به خپله راوړو. بل څه پوښتنه؟ ستاسو نوم دی؟ صدف. څه پوښتنه ده؟ د زړونو تړون دپاره څه پکار دي؟ شاباس. د زړونو تړون دپاره د یو بل پوښتنې ته راپاڅېدل پکار دي. اوس د الله شکر دی چې ورو ورو هغه پښتنو کې د یو بل پوښتنې دپاره راپاڅېدل شروع شول. د دې 1200 کالو راڅخه زه هم په دې لګیا یم چې پښتنو د زړونو تړون دپاره کار وکړي، خپلو کې او د زړونو تړون به راځي د یو بل پوښتنې سره. په څه وخت کې چې زه راپاڅېدم نو په هغه وخت کې زما په مخ کې به بل پښتون وجلی کېدو، ما به زه به چوپ وم. د بل پښتون په مخ کې به بل وجلی کېدو، زه به چوپ وم، هغه به چوپ وم. دغه شانتې حالات. نن الله تعالی لږ ډېر د الله تعالی کرم دی چې موږ د یو بل پوښتنې ته راپاڅېدل شروع شو. او دننه زه د الله شکرونه ادا کوم چې پښتون چې دی کوم چې زما هغه زړه چې د یو بل پوښتنې ته راپاڅېږي. اوس د الله شکر دی چې پښتون چې دی نو دا اوس د یو بل پوښتنې ته راپاڅېږي. اوس ګورئ احمد چې دی نو هغه په مشکل کې دی او شمون یې تپوس ته راپاڅېږي، پوښتنې ته راپاڅېږي. شمون ورسره لږه ډېره منډه وواله، د هغه دپاره یې چغه وواله. نو د دې احمد په زړه کې به د شمون دپاره مینه را پیدا کېږي که نه؟ را پیدا کېږي به که نه؟ د دوی په منځ کې به د زړونو تړون راځي که نه؟ دغه شان دی که د یو کس تپوس ته 10 کسان راپاڅېدل نو یو خو به د هغه پوښتنه وشي او بل دا د دې نه بعد 11 نه بلکې دا 20 کېږي خامخا. ځکه چې نور خلک به وګوري چې یاره دا خلک د دوی په پښتنو تپوس کوي نو زه خو هم پښتون یم
مانم پکار کې چې زه دوی سره یو ځای شم د پښتني سره ګورې د زړونو تړون ډېر اهمیت لري ډېر زیات چې دی نو هغه تړلی دی ګورې د یو بل په پښتني سره خامخا چې دی نو هغه په خپلو کې تړلی کېږي بلکې نور خلک هم چې هغوی ته ګوري نو د هغوی سره یو کېږي چې یاره د دوی په منځ کې د زړونو تړون دی که زه دې سره شم نو سبا خدای مکه په ما که څوک ګزار وکړي نو زما به هم پوښتنه کوي دا نو چرته چې تاسو د زړونو تړون وغواړئ نو هلته کې به اولنی ګام پوښتنه وي د یو بل پوښتنه که نن که ته د یو کس پوښتنه کوې خو هغه ستا نه کوي خیر دی ادې نه کوي خو شا ستا سره چې نور خلک وي که نه نو هغه به وایي چې یاره دا څومره ښه انسان دی ګوره دې د بل پښتون نور تپوس کوي پوښتنه یې کوي نو تا سره به هغه یو کېږي نو د زړونو تړون دپاره که تاسو زړونو تړون راوستل غواړئ نو هغې اولنۍ واحد لار چې ده نو هغه د یو بل پوښتنه ده د یو بل پوښتنه به کوئ که نه د یو بل پوښتنې به راباسئ که نه شاباس ښه څه بل څه پوښتنه نو زما په خیال خو د نن دپاره دومره هر څه ډېر دومره پوښتنې دومره هغه بیا بیا به هم په دې خبره باندې موږ خبرې کوو چې دا زموږ ذهن ته پوښي او په دې باندې موږ دا کار شروع کړو په خپلو سکولونو کې ښوونځیو کې په خپلو کورونو کې په خپلو محلو کې دا خبرې به تاسو کوئ که نه په خپلو سکولونو کې ملګرو سره ښوونځیو کې په کورونو کې په دې به کار کوئ که نه ښه اوس دعا وکړئ چې الله تعالی پښتون قوم د یووالي امن او پرمختګ په لار روان کړي او موږ د پښتون قوم د یووالي امن او ترقۍ د دې انقلاب په کار راولي آمین یا رب